سلامونه جوړ بخیر ستړي مشئ او زموږ بلې ځانګړې خپرونې ته تاسو ته ډیر ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان چټک توپ اچوونکی ضیاء شریفي میلمه دی. د په 2019 کال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډیبیو واخیسته یا یې پیل وکړ. د آیرلینډ پر وړاندې خپله لومړنۍ شل اوریزه سیالي ترسره کړه، خو وروسته له هغې د لوبېدو کوم فرصت ترلاسه نه کړ او وروسته له 6 کلونو د روان کال په 13 میاشت کې په زمباوې کې د زمباوې په کوربتو په ټیسټ د هغوی پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې د لوبېدو فرصت ترلاسه کړ او د پام وړ پکې ولوبېده. د سیالۍ لوبډلې 7 ویکټې وغورځولې. نو په دې دومره وطن فاصله او دې ترڅنګ بیرته لوبډلې ته په راتګ به ورسره کیسې کوو. هیله دا ده چې مالتیا مو وکړئ. تر هر څه وړاندې شریفي تاسو ته ډېر ښه راغلاست او ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي سر کې خو تاسو نه مننه چې موږ مو دلته دعوت کړو او د ټول ژمن تلویزیون لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. خوشحاله اوسئ. وروسته له کلونو چې تقریبا ما وړاندې هم یادونه وکړه، شپږ نیم کلونه فکر کوم که حسابوي، د 2019 کال فبروري میاشت وه چې د آیرلینډ پر وړاندې مو په T20 سیالیو کې ډیبیو واخیسته د وطن په نوم. پس له دومره کلونو مو بیرته لوبډلې ته راتګ وکړ او دا راتګ داسې و چې د وطن د ارزښتمن لباس چې تاسې په تن کوه ډېر ښه راوګرځېدی او 7 ویکټې مو ترلاسه کړي. بیرته راپورته کېدنه ملي لوبډلې ته راتګ د دې لپاره مو څومره خواري پر ځان تېره کړه؟ واقعیت ده چې 6 کاله مخکې 6 نیم 7 کاله مخکې سړی یو میچ وکړي، هغې نه وروسته بیرته ځان راپورته کوي. هغې دپاره نو بیا ډېره خواري، ډېر محنت کول پکار دی. موږ بیا دا نه دي لیدلي چې یا شپه ده یا ورځ ده یا ستړی یم یا نه، خو خپله خواري محنت هغه مو د دومره وخت کې یعنې خپل همت مې له لاسه نه ده ورکړی، خپله خواري مو کړې ده، خپل محنت مو کړی ده. یو وخت کې مو هم دا نه دي ویلي چې یاره زه نشم کولی. همیشه مو خپل دماغ ته خپل وړي ته دا سوچ ورکوه، دا میسیج به مو ورکوه چې یاره انشاءالله کولی شي چې او الحمدلله چې اخیرا مو ته چې د ټولو ارزښتمن کرکټ یعنی ټیسټ کرکټ ته رالم. دا د ما دپاره ډېر افتخار خبره چې زه هم د یو ټیسټ کرکټر حسابېږم که نه. ټیسټ کرکټ ډېر مهم کرکټ ده. الحمدلله زه هم یو ټیسټ کرکټر یم. وروسته به د ټیسټ کرکټ په ارزښت باندې غږېږو او دا به د مرکې یوه برخه اوسي. خو له دې معلومیږي چې په ژوند کې مبارزه پکار ده. که داسې کېږي چې یو وخت ژوند د ناکامۍ په خوا باندې یا داسې سخت حالات راځي، هر څوک که محنت کوي، خواري کوي، هغه راپورته کېږي او خپل منزل او خپل هدف ته رسېږي. خو بیا هم وخت نه وخت داسې څه راغلی دی چې په زړه کې دا در تېره شوي وي چې والا ډېر وخت وشو. خامخا دا یاره شپږ نیم کاله ډېر غټ وخت ده. دی کې هر رقم وخت راځي. بعضې وخت انسان مایوسه شي. خو زه ډېر ملګرو نه یادونه به نه کوم چې کوم به یاد کړم که نه. ډېرو ملګرو ما ته ډېر ډاډ راکول او ډېر پې سپورټ کولم چې انشاءالله ته کولی شې، زر به راځي، زر به راځي. او زه د هغوی ټولو ملګرو نه مننه کوم چې زه یې یعنې ډېر سپورټ کړی یم، ډېر تشویق کړی یم. زه یې دې ته هڅولی یم چې ته یې کولی شې. نو هغوی ټولو نه مننه کوم. خو بیا هم که ځینې مشخصو نوم یې اخلو، د چا در سره ډېره همکاري وه چې همیشه یې هڅولی چې ته یې کولی شې او ته به یې ورځ لکه څنګه چې ومښوده، ومځلوله او ویکټې مو ډېرې پخې وویشتلې؟ والا ډېر دي. زه به کوم یاد کوم، خو ټولو نه مننه کوم چې زه یې دې ته هڅولی یم چې مثال ته یې کولی شي. صحیح. د کرکټ هر فرمټ جلا دی او هر فرمټ په خپل ځای کې ډېر زیات ارزښت لري، خو ټیسټ یې لا هم ډېر بارزښته دی. او تاسې څنګه چې موږ وړاندې وویل په اولنۍ ټیسټ لوبه کې چې دا ستاسو ډیبیو وه، دا په ټیسټ کرکټ کې ستاسو پیل و، د پام وړ ولوبېدی. وروسته له کلونو چې لوبډلې ته م راتلی، داسې یو فکر کېدلو چې دومره یوه ښه نتیجه او پایله به هم ترلاسه کوئ؟ ما د شپږ نیم دومره وخت کې ما همیشه ما په ډېر فکر ډېر سوچ و که نه ما خپل فټنس نیو. ما فټنس ډېر زیات کولو او اوس هم فعلا هم لګیا یو فټنس زیات کوو.
نو فټنس سړی ډېر ساتي. نو کله سکواډ کې رالم، سکواډ کې هملته ماته حمید حسن هم دا خبره وکړه، هلته بونډري ته رالو، هغه ویډیو بعضې خلکو زه منشن کړی هم کې. هغه هلته ماته دی رالو، وایي ضیاء مثال دې دپاره تا کلونه کلونه انتظار کړی ده چې تا ته یو چانس میلاو شي. هغه چانس همدا نن ورځ ده، د دې نه فایده واخله انشاءالله. تی کولی شي، د 2 دې آوټ کړي دي او دا دې ورځ ده، تی کولی شي ته 15 آوټولی شي. خو په ځان باور ولره او سم جذبې سره خپل چې د څومره تېر شپږ نیم کاله دې تېر کړي دي دا سوچ کې ونیسه چې ما څنګه تېر کړي دي. او زه به حمید حسن نه هم ډېره مننه وکړم چې هغې زه ډېر زیات سپورټ کړم هملته، یعنې ما ته ډېر ډاډ راکړو، ما ته یعنې یو جذبه یې راکې را پیدا کړه، یعنې مایند کې دا راواچول چې د دماغ ته دا راواچول چې یاره شپږ نیم کاله خو دې چې تېر کړي دي دا خو هم بیا دومره اوږد فارمټ په دوامدار ډول ډېر زیات اوږد سپیل پرله پسې توپ اچونه. نو هلته ما ته چې دا خبرې وکړه نو زه ما کې خدای شته نور هم انرژي را پیدا شوه. دا چې دا خبرې ما ته وکړه نور هم انرژي را کړه. نو کپټن به ووایي چې څنګه که بالینګ کولی شي، ما ورته وایي چې یاره 50 هم کولی شم، دا خو 32 دي، ته چې کولی شم ما وایي انشاءالله. ځکه موږ سوچ کې هم دا وایي چې دومره وخت بعد هم سړی راشي بلې افغانستان خبره د افغانستان دپاره چې دا کپټن باور ولري باید نه ورته ونه وایي دې ته باید ته دومره آماده وي چې دا 32 دا خو دې خو باید سړی بیخي ستړیا احساس ونه کړي چې کله دغې ځای ته راځي دا احساس باید بیخي ونه کړي چې یاره ما 32 اوره کړي. ځکه د ملک په سطح د ملک نمایندګي کوي، دې ته باید دومره آماده وي چې کپټن په تا نه یو سپیل کې د 32 اوره وکړي هم ته کې سکي نه اوسي. نو الحمدلله هغې دپاره ما فټنس او ښه تیاری کړی او ډېر بالینګ مو کړی او دغسې فرست کلاس کې هر وخت د 16 اوره 19 اوره 15 اوره دا به ما مسلسل کول، فرست کلاس میچونه بچو. نو تیاری مو کړی و الحمدلله رزلټ هم ښه. پس له ډېر ښه ریزلټ ویډیوګانې مو په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوې، بېلابېلو رسنیو ستاسو اړوند تبصره کوونکو ستاسو اړوند تبصرې وکړلې او ستاسو توپ اچونه یې ډېره ښه وګڼله. خو هلته په میدان کې یا هم په زمباوې کې د روزونکو اړوند خصوصا د حمید حسن یادونه تاسې وکړه، لوبډل مشر حشمت او نور لوبغاړو څه نظر درکړ او څه درته ویل؟ والا ټولو نه زیاته مننه کوم، زیاته سپورټ کړی یم چې کله ما اول نه میچ کې سکواډ اعلان کړو هغې کې چې رالم نو ټولو به دا ماته وایي چې موږ په تا باور لرو، ته یې کولی شي انشاءالله، ته دې ځای ته چې راغلی په خپل پرفارم راغلی، نه د چا په واسطه نه بله په خپل پرفارمنس راغلی او ته یې کولی شي. اول نه یم ډاډ راکړو، په میچ کې به هم ډېر زیات سپورټ کولم، حمید حسن ډېر زیات سپورټ کوم، هملته چې کله هم کوم بالر ښه پرفارمنس وکړي یعنې ښه وځلېږي کوم میچ کې بیا حمید حسن همیشه هغه سپورټ کوي، یعنې یو نوی بال ورکړي، که سپین بال کې وي که سور بال کې. نو خدای شته ما ته یې 2 راکړل. نو همدومره تشویق یې ډېر ډاډه کړم، یعنې وایي خپله خواري کوه، محنت کوه، انشاءالله. حمید حسن هم وعده وکړه چې زه کوشش کوم چې د بلرانو سره یو کیمپ واخلم او ای سی بي د کرکټ بورډ نه به انشاءالله د ډسمبر میاشت کې یو کیمپ جوړو چې هلته زه تاسو سره وم او یو ځای به انشاءالله کار کوو. نو ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زیاته سپورټ کړی یم، زیاته تشویق کړی یم. د ټیسټ وروسته په دوبۍ کې T10 لیگ دی او د یوې لوبډلې سره مل یې، د یوې لوبډلې حصه یې، ستا اړوند لوبډله چې ګورو ډېر ښه نومونه هم دي، هغلته به ستا ایکسپیرینس نور هم ورسره زیاتېږي. خو دا ډېر شارټ فارمټ دی، 10 اورونه دي او د 2 اورونو نوبت به در رسېږي. هغلته چې د افغانستان نمایندګي دې کوله، ټیسټ یو 15 ورځې دی، ډېر اورونه به دې ترسره کول. نو فکر کوئ دلته به دې تیاری یو څه چند دی؟ او خامخا دا شارټ فارمټ ده، دا کرکټ چې دا ډېر تیز کرکټ دی، یعنې ته همیشه به کوشش کوې چې ته په ویریشن ځان خلاص کړي، یعنې یارکر وکړې، شارټ پیچ سلو شارټ پیچ وکړې، چینج اپ پیس وکړې. نو دا د چلکیانو کرکټ دی، دې کې به چلکیانې کې ټیسټ کرکټ چې و هغه خو ته به هغې کې بیا چینج دا شیان ډېر کم وي که نه، کله چې اخر وخت کې ډېر وخت بلران یا د هیټینګ شروع کړي هغې وخت کې به کوې. نو دا شارټ فارمټ دا همیشه به په دې سوچ کې وي چې یاره ویریشن نو دغه شیان زیات وکړم. او د دې تر څنګ بېرته خوست راتګ چې ډېره ستره لاسته راوړنه مو لرلې وه،
ځوانانو ملګرو او یوه د اکاډمۍ لوبغاړي مې ولیدل چې هغوی په ګڼ تعداد کې لوبغاړي راټول ستا لپاره تیاری نیولی او عاملونه یې در اچول نو څومره یو ښه احساس دې ولره؟ ولا ډېر د خوشحالۍ احساس ده که نه چې ډېر وخت بعد سړی راشي ټیم ته او بیا ښه پرفارمنس وکړي د خلکو تمه توقعات هغه سړی په ځای کې چې یاره دلته به زه کوم هلکانو به ما ته وایي چې یاره ته کله به راځې ټیم ته کله به راځې نو ملګرو نه هم ټولو نه مننه کوم چې دوی راغلي وو موږ تشویق په خاطر موږ دوی امیلونه راوړي وو چا کیک پارټي نیولې وه ټولو نه مننه کوم ډېره خوشحالۍ ځای ونه او وروستی دا په افغانستان کې دا یو څه معمول هم دی کله چې یو څوک په ټي 20 فارمټ کې ولوبېږي وایي چې دا د ټي 20 کرکټ پلیر دی که په وډیا کې ولوبېده په وډیا او که په ټیسټ کې ولوبېده نو دا هغه وایي چې دا د ټیسټ پلیر دی خو خصوصا ستا د فارمټ د کرکټ د فارمټ اړوند به وغږېږو کوم فارمټ ډېر زیات جوین کوي ډېر زیات خوند ورنه اخلي او ځان پکې ریلیکس ګڼي؟ ټیسټ کرکټ ما دپاره ښه کرکټ ده چې زه یې خوښوم یعنې دې کې تا ته چانسونه زیات وي ټي 20 کې به 4 اوره وکړې ټي 10 کې مثال 2 اوره کول دی ټیسټ کرکټ چې دا هغې کې پته ډېر بالینګ کوي او ټیسټ کرکټ ټیسټ اصل کې معنا د امتحان د امتحان کرکټ ده په دې کې خوند هم کوي یعنې ما دپاره جالب کرکټ ما دپاره خوندور کرکټ چې ده خپله حالانکې چې ډیبیو په د ټي 20 اول کړی 2019 کې خو په هغې وخت کې ما به دا خوښېدو چې یاره زه یو ټیسټ کرکټر شم یعنې یو ټیسټ وکړم د افغانستان دپاره او خدای دې وکړي چې کرکټ بورډ وتوانېږي تر څو د نړۍ د کرکټ بورډونو سره د بېلابېلو هېوادونو سره ټیسټ سیالۍ ترسره کړي برابرې کړي او تاسې پکې په عین ډول نورې لاسته راوړنې هم ولرئ انشاءالله چې وي به 2026 کې ټیسټ میچونه به هم زیات وي او موږ تیاری به انشاءالله نور هم زیات وي کوشش به کوو چې یعنې نور هم ښه وځلېږو نور هم ښې لوبې وکړو د افغانستان دپاره او نورو غټو ټیمونو سره به ټیسټ میچونه یې په 2026 کال کې خو موږ تیاری به هغې نه نور هم ښه وي چې نور هم باید ښه تیاری وکړو ډېره زیاته مننه کور مودان خوشحاله اوسئ چې د ژمن ته استودیو راغلی مننه تاسو نه خوشحاله اوسئ